یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي سیمو کې پوځي تاوتریخوالی راپورته شوی. د طالبانو د دفاع وزارت اړوند سرچینو ویلي چې د وروستۍ نښتو مشري په مستقیم ډول د دفاع وزیر ملا یعقوب کړې ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې پوځي تاوتریخوالی راپورته شوی. د طالبانو د دفاع وزارت اړوند سرچینو ویلي چې د وروستۍ نښتو مشري په مستقیم ډول د دفاع وزیر ملا یعقوب کړې ده. د سرچینو په وینا دغه عملیات د هغو سرحدي پیښو په غبرګون کې ترسره شوي چې په تېرو ورځو کې د پاکستان ځواکونو له لوري رامنځته شوي وي. طالبانو ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونه د ډیورن کرښې ته څیرمه په ځینې سیمو کې د دوی پر پوستو بریدونه کړي چې له امله یې تاوتریخوالی زیات شوی. د طالبانو د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي موږ د خپل ملي پولو دفاع خپل حق بولو او د هر ډول سرغړونې پر وړاندې به مناسب ځواب ورکړو. بل لورته د پاکستان پوځ هم په یو بیان کې ویلي چې د دوی ځواکونو د خپلې خاورې ساتنه کوي او د افغانستان له لوري د ترسره شویو بریدونو په اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان پوځ ویان ویلي چې دواړو لورو باید د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزې حل کړې وای. ځایي اوسیدونکي وایي چې د نښتو له امله ګڼې کورنۍ دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه وکړي. د دوی په وینا درنې وسلې کارولی شي او د شپې لخوا د چاودنو غږونه اورېدل کیږي. سیاسي شنونکي په دې باور دي چې دا ډول نښتې کولی شي د سیمې امنیت نور هم خراب کړي. هغوی وایي چې که دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل نشي نو امکان لري دا تاوتریخوالی پراخ شي او ولسي خلک تر ټولو ډیر زیان وویني. تر اوسه د ملکي تلفاتو کره شمېر نه دی خپور شوی، خو دواړه لوریو د خپلو سرتیرو د تلفاتو پخلی یا رد نه کوي. نړیوالې ادارې هم د وضعیت څارنه کوي. له دواړو هیوادونو یې غوښتنه کړې او له دواړو هیوادونو یې غوښتنه کړې چې زغم او ډیپلوماتیکه لاره خپله کړي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړې نوي نه دي، خو وروستۍ پیښې ښایي چې د اړیکو وضعیت یو ځل بیا حساس پړاو ته داخل شوی وي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.